نن ماښام راغلله نو بیا یو لږ به دمه وکړم لکه سپین ږیری سړی یم که نه. والله دومره درد دي سړی قسم خدای حیران پاسي. هر سړی درته راغاړي وځي او بس په ژړا سي. هر سړی درته راغاړي وځي، چا نه مور رکه، چا نه خور رکه، چا نه پلار رکه، چا نه لور رکه، وروره بس یو ولا جنرال صاحب ویډیو مو کتل ورته نور ملګري هم ناستو او په خدای باندې باور پلار رکه، چا نه لور رکه، وروره بس یو ولا جنرال صاحب ویډیو مو کتل ورته نور ملګري هم ناستو او په خدای باندې باور وکړئ چې ډېر ورسره وښکېدئ او تا ته د خدای ژوندونه درکړو، زنده باد درته یو ودانۍ درته یو تا واقعي توګه باندې ورور هغه ملي کوم احساس ته دی یا ملي هغه کومه ستا دنده وه هغه ترسره کړې ده وروره او نور افغانانو باندې غږ کوو چې دغسې ستا په څېر وروره میدان ته راودرېږي. کاشکې مو دومره واس وای چې د ټولو مهاجرو تم وروره داسې کورونه جوړ کړی دا به م د ژوند وروستی ارمان و ذاتي که مرګ راغلی وایم قصه کې به یې نه و، خو بس وای تشه لاسه ته مې دښمن یې. نو الله پاک دې دغه تجارانو ته، دغه ملي تجارانو ته، زمونږ هغه نظام ته دوی ته الله توفیق ورکړي چې بس د اخلاص نه بس دغه یې وخت ده. دنیا سرمایه چې ته په کار راځي او تاسو ته د خدای همت درکړي چې منظور پښتون ته هم ډېر ډولونه ووهل چې اوس دغه مهاجرو غږ جګ کوي وروره د دغو خپلو د لر او بر هم چې چغې وهلې اوس خو راجګ سئ. جنرال صاحب لګیا موږ پرون هم په فرانکفورت کې ډېره یوه لویه عظیمه جلسه وکړه، کتلې به دی وروره او انشاءالله نور ملګري هم لګیا دي دغه کډوالو ته چې دی البته د دوی په هغه کوم چې هغه اړین دغه دي د هغې باره کې انشاءالله وروره همکاري که خلک اړین دغه چې وروره 2000 روپۍ ورکړې تر کوره به ځان ورسوي، تر یو کلي به ځان ورسوي. داسې خلک دي چې هر څه تېخسئ 1,10,000 1,00,000 روپۍ له لاهوره تر کابله پورې وروره د موټرو کرایې اوس پوهېږي 15,00,000 روپۍ سوي دي. هغه افغان خو همدا 15,00,000 روپۍ دي، هغه لاړلې وروره. دلته خبر یې وروره ګله دا نور د فرعون د تره زامنو د کورو کرایې ورته جګې کړي دي. د فرعون د ماما زامنو وروره ګله پې باندې ورکې که سړی څه ووایي. جنرال صاحب همدغه د پی ټي ایم ملګري لګیا دي انشاءالله همدغه کراګانو ته او د دوی نورو دغه ته چې دی ملګرو باندې غږ کړی دی او انشاءالله په لنډ وخت کې به چې دی تاسو به خبر شئ چې مرسته به وکړو او تورخم ته مونږ وروره ګله مونږ څه کوو کور کې ډوډۍ نه لرو، بیا لایفونو ته چې لاړ شو هله د پلاني میچ ده، یو کوني، یو لوچک، یو لوفر، زرګونه ډالر پې مصرف که ته خدای ته زمري ولې 500 ډالر ته ورکه دغلته د افغان مهاجرینو ته یې ورکه قسم به خدای چې واجب الجنت چې داسې دعاوې درته کوي دغسې دا لاسونه درته جګ کړي چې وایي همالته مې دا واسکټ او بوټ هم ورته خرڅ کړی وای 15 روپۍ مې نورې ورکړی وای. وروره راشي درز او غپ او اولس د پلاني دی، یو لچک دی، یو کوني دی، یو عاقب پدر و مادر میش ده نن او هله چې دا پښتون ده او دا پاکستانی ده، دا عرب ده او دا قریش ده. وروره 15 روپۍ هلته راخلي هغه ډاز وروره ګله په ګفټونو، په زمریو، په خرو باندې مصرف کړي. ولې داسې کوئ د خدای بندګانو؟ دا اوس زر افغانۍ راټولې کړئ راسئ هلته لاړ سئ یو کس درته مشر وټاکئ ورته دغه امانت پیسې دې ویسه پلانکي کې تقسیم یې که ماته یو ویډیو راولېږه خپله دې له وسه کېده ګاونډي کې پلار تره ورور یو څوک ورولېږه ورسه کور مه قیمته کوه، سودا مه پې قیمته کوه، د موټر کرایه مه پې قیمته کوه. قسم خدای نن ماته د کور والا میسیجونه کړي دي ذاتي له درده مې قسم خدای زه حیران پاتې سم والا دا د کور کرایه که جګه کې کورونو کرایه ډېرې جګې سوي دي. مال افسوس د کور کرایه هم درته جګ و مار څه کوم خو دلته ما څا درته وهلې ده راځه هغه حساب وکړه جایونه مې جوړ کړي دا خو څه د ما د پلار کور نه ده نلونه ټول هر شی ما خو یې دې دپاره کوه چې ته وروره مسلمان یې ما هم د سره وروري کوله چې خبره د حساب او د کتاب یې راځه ورسره کښېنو. داسې حال ده وروره ګله ښه په خدای که مونږ صرف په نوم مسلمانان یو بس. زه چې دا حالات وینم دا د کورو کرایې ګورم د مارکیټونو د پلازو خلک ښاته کرانشین ته وایي د هغه 10,000 روپۍ تنخوا ده 15,000 شپږ زره د کور کرایه ورکړي هغه ته وایي کرایه 20,000 که کنې له کوره ووځه. دغه د تا په کور کې څه ناست ده دا میلیاردر نه ده، څوک درته راځي هغه هم میلیاردر نه ده. دا پاکستان نه میلیاردران نه راځي، دا له امریکا نه دي ډیپورټ سوي، دا له اروپا نه دي ډیپورټ سوي
دا هلته 50 کاله په اروپا او په امریکا کې نه دي په تیر کړي چې اوس د ډالرو بوجۍ را په شا کې یا هماغسې قوانین چې ورته وایي دا سرمایه دې هم د سره ویسه په ښه ریټ یې درکوم حکومت یو څو روپۍ هم درکړي د لارې کرایه هم درکړي درته وایي دا پاکستان دا پولیس هم ترې اخلي قسم د یو هلک وایي 3.5 لکه روپۍ مانه پولیسو واخیسته تاسو ویډیو لیدلې ده ښه ژړلې وایي ما د بېغیرتۍ ژوند نه ده تیر کړی خو ما باندې وایي دا څو ورځې تېرې سولې دغه نن په یو جومات کې دا د خدای پامانۍ کې افغان مهاجرین د مازدیګر لمونځ ته لاړ لمونځ یې وکړ ټول تبلیغیان موټر یې رابار کړ والا کلیم پسې ده زه چې دا کومې خبرې کوم ګوره دا پاکستانی تا ته نه وایم د پاکستان عام ولسه پنجاپی سندی تا ته ولاکه وایم ته تر ما هم زیات مظلوم یې ته تر ما هم زیات بېوسه یې ته هم وژل کېږي ژوندی ورکېږي کور دې ورانېږي بمبارېږي زه دغه خاینانو دغه ظالمانو حکومتونو ته وایم بیا د خپلو ظالمانو ته وایم چې د خدای بنده د تا ورور له هغه جې نه راغلی د ته د کور کرایه ولې پیجېږی هغه ځان سره یورو ډالر نه دي راولي هغه د امریکا د بانکونو رئیسان نه دي هلته بیچارهګان بټیو کې خښتې وهي یو 15 لکه کلدارې چې راوړي دلته 1 لک افغانۍ ترې جوړېږي سوچ وکړه د خدای روی وکړه چې دا ډېره سرمایه هلته د یو افغان چې په دا کډوالو کې راځي 6 لکه دي 6 لکه روپۍ د 4 لکه روپۍ شولې ښه 4 لکه روپو کې 1 لک 2 لکه د موټر کرایه ورکړي دا دغومره خو یې پرېږده چې ځان ته یو 15 کوټې یا 2 کوټې او تشناب یو خیمه هغه کې په هغه کې ژوند وکړي دا کومه مسلماني ده دغومره اعلان خو وکړه چې د 6 میاشتو دپاره چې څومره افغان مهاجرین راځي مونږ کرایه نه ترې اخلو ورکړه دا قرباني ورکړه بیا په فلسطینیانو اوښکې بیا په غزه اوښکې تویوې غزه دې بیا سترګو ته ودرېږي څوک به غلط کې ورځ د محشر لري که نه زم ورځم تم ورځم له مرګ نه خلاصون نشته ټول به ورځو هلته به ورته درېږو او ولاکه یوه افغانۍ ځان سره ویسې $1 ولاکه ځان سره ویسې کپن دې که نصیب سازې که نه لوڅه کونه به دې ښخوي دومره سوچ خو ځان سره وکړه دا پیسې ته څه کوې څه د یو چا په وینو باندې ته تجارت وکړې د یو چا له مجبوریته ته ګټه پورته کړې ته خدای په دغه اروپا کې په روژه کې سامانونه ارزانه نه کړه دغه کفارو بالکل جنرال صاحب والله کړي دي بالکل مونږ خو چې روزه راسي اختر راسي بس چړې تیریږو چې هله همدا مې سیزان ده خو همدغه د عقیده ده چې تنا په اخترو کې خدای رزق درکوي نور نه درکوي تنا په روژه کې درکوي نور بیا در باندې باندي خوله دې چوخه نیولې لور ته خرڅی خور ته خرڅی د والوار په نامه د مهر په نامه باندې د ځوان بیړه ته غرقوې په جایداد ته جنګ کې په پوله ته جنګ کې په غله مڼې د خلکو ونې ته رکې د خلکو مایانو فارمونو ته زهر اچې د خلکو غواګانو ته ستنې ته اچې بیا دعوې هم د مسلماني کې د افغانیت کې دغومره د یو چا شهرت لا نسې منلی نور خو نه پرېږده ښه عالم مونږ نه ده پرېښی ښه تجار مونږ نه ده پرېښی وروره پلانی ده عزیزي پیسې له کومه کړلې تا نه یې پټې کړلې پلاني موټر له کومه که تا نه یې پټې کړې پلانی بلډینګ جوړ کړه له کومه یې کړ ټوله ورځ د خلکو پیسې حسابوي پلانی د ورځې دومره ګټي یا پلانی د ورځې دومره ګټي خو ته هم نرسوي ګټه رب ته په سجده ته ورته خدای دې مام کار برابر کړه ووایه ورته یو 500 پمپونه درنه غواړم 4 ښځې درنه غواړم دغه دعا وکړه کیدای شي په تا هم خدای بخل مه کوه سایکل والا په سایکل رواني په پیاده په بایسکل والا نیت باده د بایسکل والا په رشکې والا د رشکې والا په کورولا او د کورولا هم داسې بار ازه نیت باد او دا نه وایي پیاده شکر نه بایي زه پښې لرم بایسکل والا شکر نه بایي زه سایکل لرم رشکې والا شکر نه بایي زه رشکه لرم بیا الله د نعمت شکرانه وکړه چې الله یې درته ډېر خدای دې بیخ شین کړه د هغه خبره د سیلاب د ځوانانو د چارو رئیس هغه وایي واده دپاره مې یو ولایت د نوم یې نه اخلم هلته لاړلم چې ځوانانو 100 کسانو ته د ودونو ترتیب برابر وایي ناستم یو ځوان راغږ کړه چې سیلاب صاحب دا واسکټ دې له کومه زه وایي د ده په غم کې او دی راته وایي واسکټ دې له کومه کړه دا دې مونږ ورکې که سړی جنرال صاحب دا کومې خبرې چې تا وکړې د بده مرغه دا ټولې په دغه ټولنه کې عملي شته دی والله ځینې وخت کې لپاره کشر کې سته بالکل ګوره دغه جرمني اروپا امریکا دا ټوله مونږه تاسو په خپله خرابه کړه فهیم صاحب یو زه له مجبوریته ځم بیا ځم هلته مې ښه کار ده کلي کې بل راجګېږي اوهو دا لاړه اروپا ته هله مځکه خرڅه کړه هله غوا خرڅه کړه هله طلا خرڅ څه شي کې فهیم تللی ده زه به پاتې کېږم څه شي دی هلته فهیم ځوړندې ډوډۍ خوري دا یې خو لاړه بیا د هغه د تره زوی راجګ سي هغه پسې یو کس ما ته راغلی ده وایي یو څوک راته وښوده وایي دې ما نه $15,000 وهلي مال څه رقم یې درنه وویل 20,000
15,000 مې ورکړي 15,000 مې نورې ورکولې ښه څه چالو ولا ما ته ویلې زه د طیاره کې امریکا ته لیږم ما لا ډېر نر کار کړی ته 100,000 روپۍ د امریکا د تاک دپاره ورکوې خدای دې غرق او دومره نسې کولی چې خو دغلته یو کار وکړه ملا دې ماته سه بس موږ چې پیسې پیدا کړو فهیم صاحب ښه موټر اوس ته په 50,000 ډالر موټر اخلي د خدای بنده خو 50,000 ډالر د خدای بغلا کاروبار ښه د کورولا کې وګرځه دا د تره زوی د لیونی دی چې هغه په فرونر او په هغه کې زرې او په داسې نومېږي دا بله بلا سیمرغ کې ګرځي په امریکایي بینز کې ګرځي کور کې به ډوډۍ نه لري چې وارسي ورته دا لور د ما زوی ته یا ورور ته راکوئ ولا دته به کویټي طلا اخلي هوټل کې به واده کوي او دې نه سړي زو خوله دې اوس هم په سابو شنه ده ته کویټي طلا غواړې سبا به تم دې چا لور ته ورځې تا نه به هم غواړي فهیم ما پورته که فهیم دې نسي پورته کوی زما ته ښکاره نه ودرېږه زه کوشش کوم نو راځئ چې ټولنیز نزاکتونه زده کړو دغه راولګه کوښښ راولګه چې دا خلک درته راپورته کړو وران دې خدای کې درولېږمه چې دا اوس تور پاجم ووهې وختي او لایف ته لاړم ښه یو ماته چې زه تا ته ځکه توهین کړم چې ته ولې جنرال موبین سره په لایف کې راځې نو ما ورته وته خدای په قهر ککړ شي زه خو تا سره کېنم اختاسې ورته او هغه په دې نه پوهېږي چې زه او جنرال موبین څومره اختلاف لرو خو دا چې زه دته احترام لرم دی ما ته لري زه په ده باندې سالمه نیوکه کوم دی په ما باندې کا موږ یو بل ته کنځل نه کوو موږ یو بل ته توهین نه کوو خو خیر په هر صورت مولوي صاحب هم راغلی دی حبیب نور هم راغلی ښه راغلاست ورته جنرال صاحب دلته چې ودونه یې ښه د بده مرغه ټول نه هغه فدار عجیب افغانان ډېر افغانان فدار عجیب کوي دلته زه څوک جوړولی نه سمه ښه ډېر افغانان چې دي لکه څنګه چې تا اشاره وکړه د شو شا دپاره چې دوی وروره پورش مرسډیز بی ام وی دا موټرې به راولي هغلته به یې د باندې ودرولي دا به د مخې سره ورته ولاړي والکه دا خو پرېږده چې داسې تیاره کې هم راشي والله که موږ ورور افغانان یو د چا د دې شنو پروا نه لرو که ته د دې په ځای په وطن کې په ټولنه کې یو کونډې سره یتیم سره هو فهیم صاحب دا راشد خان واده و هغه یو نیم سلو والا بوتلې د مای نوم هم نه دي زه دا یې خلکو ته ورکول بیا هم خلک وږي پاتې سو دا ښځې کې ښکلا ډېره راغله ځواني ډېره چیش سو واده و تیر سو ښه که هماغه پیسې په 15 غریبانو مصرف کړی وی او ښه خوندوره نکاح یې برابره کړې وی او 1000 کسان یې غوښتی وی نه به بې عزته سوی شي نوارو له یو خوا چغې ویلې چې موږ وږي پاتې سولو افیردو له بلې خوا ودلې در یعنې څوک یې راضي نه کړه ګوره پیغمبر د خدای څوک نه دی راضي کړي د هغه په مقابل کې خلک ولاړو له اسمانه ورته وحیه کېدله خو تر اخره پورې داسې خلک اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ولاړو نو ته څوک یې به خلک راضي کړي زه څوک یم زه به څوک راضي کړم د الله د بندګانو رضایت دا د خدای نه څوک نه دی راضي که راضي وای دا ټوله دنیا به مسلمان او په الله به ایمان راوړی هندوانو به بتانو ته سجدې نه کولې نو په دې فکر کې مه اوسېږه چې ته به څوک راضي کړې ته د معامله له رب سره کوه له الله سره داد کوه هېڅ څوک نشي راضي کولی قذافي د لیبیا خلک راضي نه کړل چې د ماشوم به پیدا شو $4,000 به د ماشوم په بینک کې اکاونټ جمع سو $100 د میاشت د کال تر څو دا ځوانېده د په اکاونټ کې جمع کېده د دنیا بهترینه پانتونونه د لیبیا د خلکو په خدمت کې د دنیا بهترینه معاشات د قذافي د خپلو خلکو ته ورکړی اوس وایي د لیبیا والا د انګریزانو بوډاګان ساتي خو وایم که موږ ناشکره یو په هر نظام په دغه افغانستان کې موږ جنګ نه در سره کړی موږ په مقابل کې نه یو درېدلي ما یو وخت ویلي چې د دې خلکو کورونو ته د شاتو او د شیدو ویالې ورتېرې کړم بیا به مولا وایي چې دا نظام صحیح نه ده دا سوال به کوي چې دا دومره پیسې نظام له کومه کړلې چې ما ته د شاتو او د شیدو ویالې روانې کړلې دا پوښتنه به کوي موږ لکه بني اسرائیل غوندې چې تیار ډوډۍ به ورته راتلله وایي موږ سبزي خورو راځئ سر ګریوان کې کاته کو ځانونه اول ملامت وکړه جلال آباد ته تللی مې مجاهد سره مې سفر سو ډېر تکړه مجاهد د شینواری صاحب هغه له دې نه چې خپل جهادي سابقه ماته وای خپل کارکردګي وای جنرال صاحب زه ډیر ګناهګار یم چې خدای به ما وبخي کنه ما ډیرې ګناوې کړي ډیر ظلمونه مې کړي دي خدای به ما وبخي راځئ چې ټول دغه خبره وکړو چې موږ به خدای وبخي همدغه مهمه خبره ده اوس که یو سړی په لندن کې جومات جوړ کړي وای ولې په لندن کې جوړ کول دومره جماعتونه دي ماشاءالله خو ته ورسه یو صف دوه صفه به پکې ولاړې وروره جومات څه کوي د خلکو ذهنونه جوړ کړه چې په سپېره خاوره باندې سجده ولګوي منځو کې عقیدې جوړول ډېر مهمه دي
کفار لګیا دي درګرد زمونږ د بچیانو اذهان خرابوي. د مونږ بچی شاهرخ خان او سلمان خان پیژني خو د 500 صحابه نومونه تر ما پورې نشي اخیستلی. مونږ د ایلن ماسک سرمایه مونږ ته معلومه ده، اما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو تعداد نه درته معلوم. مونږ ته د امریکا د ټولو وزیر اعظمانو د صدرانو نومونه معلوم دي، د اسلام تاریخ نه درته معلوم. چې دغه موبایل چې چا جوړ کړی ده دا د یو هدف دپاره جوړ کړی ده، تلویزیون یې جوړ کړی د یو هدف دپاره. ګوره د مال ژبه پیسې بس زه نه پوهېږم دلته دغه یو امریکایي عسکر دی، البته زه یې پېژنم، هغه غواړي چې ما پورته کړه راپورته کوی نه پوهېږم. ولا که دغه فدا چېرته د هغه ته وایه راسه ټلیفون پسې وکړې خدای دې ورته غر کړه. دا شاید ځینې پوښتنې لري او سره به وګڼو.